افغانستان کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ناسم کیفیت د کلونو راپاتې ستونزه چې ډیری د لرو پرتو سیمو خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي هم د مخابراتي شبکو غیر معیاري خدماتو، ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ د لوړو بیو او ټیټ کیفیت شکایت کوي. د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت ولی وایي ولسوالۍ کې مخابراتي پایې شته خو کمې دي. نوموړی وایي که ولسوالۍ کې ورته د ټولو مخابراتي شبکو انتنونه او سایټونه جوړ او د انټرنیټ سرعت زیات شي نو د اړیکو نیولو پر مهال به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي او آنلاین کارونه به هم پر وخت کیږي. دلته د انټرنیټ ډیر زیات مشکل دی. یو خو دغه پایې انتنې نه لرو موږ، بیخي نه د افغان بیسیم دغه شته شبکه شته، نه د سلام هغه شته، نه د روشن هغه شته، که بیا یې هم ډېر ضعیفه وي. مونږ دغه امنیتي چارواکو نه او مسؤلینو نه دا هیله ده چې مونږ ته انټرنیټ زمینه هم برابره کړه او انتنې هم برابرې کړه. د اچین مرستیال ولسوال محمد ایوب ابوبکر وایي د ولسوالۍ بېلابېلو ځایونو کې د مخابراتي شبکو پایې شته خو د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو برخه کې لږې ستونزې شته. هغه یې د مخابراتو ریاست سره شریکې کړي دي او د حل ډاډ ورکړی دی. یقیني ده مونږ خو بار بار د مخابراتو ریاست سره خبره کړې ده چې دغه ستونزه زموږ حل شي. د عوامو دا ډیره زیاته ستونزه ده ځکه چې دا نن سبا چې د کار ټول په موبایل او په انټرنیټ باندې کیږي، که هغه بار تجارتونه دي، که هغه خپل منځي رابطې دي، ټول کار چې دی په همده باندې دی. نو موږ غوښتنه هم کړې ده، بیا هم کوو چې دغه مشکلات شته دی چې اتصالات او اریبا MTN چې ورته وایي، همدارنګه روشن، نو دغه شبکې کمزوري دي. که د دغه چېرته وړتیا وي او صحیح شي انشاءالله نو عوامو ته به ډېر زیاته پیاده ورسي. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې اترا له پراختیایي پروژې څخه تازه د ننګرهار ځینو ولسوالیو کې سایټونه جوړ او پر فعالیت پیل کړی او پر یو شمېر نورو هغو کارونه روان دي.